سلامونه او نیکی هیلې زموږ د نن ورځې ویډیو د سکن وایټنینګ یا هم د مخ سپینولو په اړه ده. په ځوانانو کې ډیر زیات تمایل دې طرف ته دی چې دوی غواړي خپلې څیرې ته ډیره توجه ورکړي. د سکن وایټنینګ کومې لارې چارې دي؟ تر ټولو لومړی د مخ په سپینوالي کې تر ټولو مهم د بدن د اوبو سویه ده. که چیرې ستاسو په بدن کې د اوبو سویه نورماله نه وي نو دا د سکن یا د پوستکي د خرابوالي باعث کیږي. په کافي اندازه باید اوبه وڅښل شي ترڅو ستاسو سکن روغ وي او صحتمنده وي. د دې نه علاوه ځینې داسې وایټامینونه دي کوم چې د سکن په ښه ساتلو کې خورا مهم رول لوبوي، لکه د مثال په توګه باندې وایټامین سی کوم چې د کولاجن فایبرونو جوړولو کې مرسته کوي او سکن د دې سره ډیر ټایټ او ډیر ښکلی پاتې کیږي. د دې نه علاوه ځینې داسې کیمیکلز دي په باډي کې، کیمیاوي مواد دي د کوم په واسطه باندې چې د پوستکي څخه فری ریډیکلز یا هم مضره مواد لرې کیږي او د دې سره د سکن د پاکوالي باعث کیږي. غیر له دې د پوستکي دپاره باید ډیره ښه غذا وخوړل شي چې د انسان بدن ورته ډیره اړتیا لري. په پوستکي کې کوم مسایل پیښیدای شي؟ تر ټولو لومړی خو زموږ سره لمر داسې یو څه دی چې پوستکي ته تر ټولو زیات زیان رسوي. که څه هم لمر ډیر ضروري دی د انسان د بدن دپاره د هډوکي د ښه کېدو دپاره، خو بیا هم تر ټولو زیات نقصان سکن ته لمر رسوي. لمر په پوستکي کې د داغونو د راپیدا کېدو، د ګونځو جوړېدو او د خورا زیاتو مشکلاتو باعث کېدلی شي. د دې نه علاوه په پوستکي کې دانې راختل چې کوم ته موږ اکنیز ولګیرس وایو او خورا زیاتې نوې نورې هم د دې شته چې کوم زیاتره په ځوانانو کې د هارمونل تغیراتو د وجې رامنځته کېږي. موږ سره په پوستکي کې د اکنیز نه علاوه زموږ سره میلازما رامنځته کېدی شي کوم چې یو قسم داغېدل دي د پوستکي. د دې نه غیر میلیا زموږ سره رامنځته کېدی شي په سکن کې، او یا هم ډارک سرکلز یا هم رینکلز چې دا ټول زموږ سره د سکن په خرابوالي کې رول لوبوي. د پوستکي په ښه وده کې او یا هم د ښه ساتلو، سپین ساتلو او پاک ساتلو دپاره تر ټولو لومړی د لمر څخه باید سکن وساتل شي. لمر څخه د سکن ساتلو طریقه دا ده چې باید په تیز لمر کې موږ ونه وځو، او یا هم که چیرې اړتیا دې ته وي چې موږ د لمر پر مهال باندې د باندې ووځو نو سن بلاک استفاده کوو چې په هغې کې په مارکیټ کې خورا زیات سن بلاکس شته. خو تاسو هڅه وکړئ چې د کاسمیټکس پروډکټس په پرتله باندې کوم میډیکل پروډکټس وي هغې ته مخه وکړئ، ځکه چې میډیکیټډ پروډکټس موږ سره داسې وي چې په هغې کې د انسان پوستکي ته نقص نه رسونکي مواد شاملیږي، او په کاسمیټکس کې دا مواد په خورا زیاته کچه باندې شتون لري چې بیا نقصان جوړوي او د فایدې څخه یې نقص زیات شي. د سن بلاک انتخاب باید څنګه وشي؟ د سن بلاک د انتخاب دپاره باید تاسو د خپل روغتیایي معالج سره مراجعه وکړئ تر څو هغه ستاسو پوستکی وګوري، ستاسو د مخ سکن معاینه کړي او د هغې په بنیاد باندې تاسو ته یو ښه سن بلاک تجویز کړي. د خپل چوایس باندې او یا هم د ان پروفیشنل نفر په ایډوایس باندې کله هم سن بلاک او یا هم یو کاسمیټک پروډکټ هم مه استفاده کوئ. د مخ سپینولو دپاره په میډیسن کې خورا زیات پروسیجرونه شته دی چې د میډیسن یو بل برانچ چې خاص د ایستیټک میډیسن په نوم باندې یادیږي، هغه د انسان د مخ د ښکلا په اړه باندې خورا زیات پروسیجرونه پکې شته دی. په ایستیټک میډیسن کې موږ سره داسې پروسیجرونه شته دی کوم چې د مخ په سپینوالي کې خورا ښه رول لوبوي. په دې کې زموږ سره د مخ سپینوالي دپاره ډفرنٹ فریکوینسي لیزرز استفاده کیږي یا هم وایټنینګ سیرمز دي زموږ سره کوم چې څه داسې خاص سایډ افیکټس نه لري، خو د مخ په سپینوالي کې او یا هم په بدن کې د نورو مضر صحت موادو د ختمولو باعث کیږي، لکه ګلوټاتایون سیرمز شو یا ګلوټاتایون ډرپس شو زموږ سره کوم چې
د وریدونو د لارې د انسان بدن ته انفیوژن کیږي او بیا چې دی دا د بدن د سپینوالي باعث کیږي د زیات وخت لپاره. په ګلوټاتایون کې زموږ سره ټابلیټونه او یا هم ګولۍ هم شتون لري کوم چې استفاده کیږي، خو تر ټولو زیاته ښه نتیجه ورکوونکي زموږ سره انټراوینس ګلوټاتایون ډریپس دي چې په خورا زیاتو برانډونو کې راغلي دي زموږ سره. د دې نه علاوه د مخ د سپینوالي لپاره مایکرو نیډلینګ کیږي. په مایکرو نیډلینګ کې زموږ سره داسې سیرمز استفاده کیږي کوم چې د مخ د سپینوالي باعث کیږي. د دې نه علاوه زموږ سره ډیفرنٹ پروسیجرز دي لکه فیس پی آر پی، فیلرز او ورسره فیس وایټنینګ سیرمز کوم چې د مخ د سپینوالي باعث کیږي.